الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف تیر کی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. د مو عزت منه د علم د قرآن پاک د حفظ دغه په سلسله کې د مجلس منعقد دی. علماء و تاسو ته دغه باره کې خبرې کړې هوي آینده وي ان شاء الله کو مو په ذهن کې څه خبرې رسي الله رب العزت امي سوز د پوره فائدہ منه وګرځوي. مو بیان خدا خاص په یو ترتیب او په یو موضوع نه وي خو د الله خبره وي چې سمره میشتو ور وي او د عمل کوشش په وکي میشتو د پوره فائدہ وي. الله رب العزت میشتو ټول ته د خیر ول زندگی نصیب کو. د مو عزت منه الله رب العزت د دنیا د انسان سره تړلې دو کچیرته انسان صحیح وي بیا د دنیا صحیح وي او که انسان عمل ګډ ورشي بیا د دنیا نظام ها ګډ وډ وي. او د مو عزت منه انسان چې جوړیږي د جوړولو تعلق د زړه سره دی چې کله د زړه صحیح شي بیا و انسان صحیح استعمالیږي. کائنات چې کوم دی د نظام الله پاک د انسان سره تړلی دی و الله پاک انسان داس پیدا کړی دی چې د په داسې فټه وجود کې داسې خواص یې شي دي چې د هغه ودګي نظام په خپل منځ کې مناسبت دی. علما لیکلي دي چې جسد الانسان کالارض د انسان وجود داسې دی لکه مځکه و عظامه کالجبال اډی کې داسې دی لکه غرینا مځکه چې الله پاک پیدا په مځکه کې میلان وي و طرف بلتا استقرار نه و پکې بیا الله پاک غرینا پکې پیدا کړل د هغه د پوره د هغه په وجه سره د مځکه توازن صحیح شو او مځکه په خپل ځای باندې ودارېدله. دا رنګ د انسان بدن د مځکه غوندې دی و اډی کې الله رب العزت د غری غوندې پکې پیدا کړل لکه څنګه چې په غرینا باندې مځکه تا کې وام او استقرار حاصل شو داسې د اډی کې په وجه سره د انسان او بدن ته استقرار او استقلال دا حاصل شو. انسان په ځی تام وي کچیرته د اډی کې د انسان په بدن کې نه وای بیا ودا یو طرف بل طرف ته د اعلان کړای او دا یو مستقیم سیخ شنوستای درې دای دا نشو. جسد الانسان کالارض د انسان وجود داسې دی لکه مځکه و عظامه کالجبال و اډی کې داسې دی لکه غرینا و غضبه کسحاب د غصه داسې دی لکه وریځ و کلامه کالرعد د خبره داسې دی لکه په وریځ کې په دغه ټیم کې چې اسمون غریدو وي و ضحکه کالبرق د خندو داسې دی لکه په اسمون کې پړکو. یعنی د انسان چې کوم خواص دي او د کائنات دا الله رب العزت سره تړلې دي. فصول اربعه و د انسان په مانس کې مناسبت دی و ایام صباح کا ربیع وړي کلی زمنای داسې دله کسپرلای و ایام شبابه کا سیف ازونه وخت داسې دی لکه وړای و کهولتی کا شتا د په عمر وخت داستای لکه د منی موسم د خزان موسم و شیخوختی که شتا د مشرتب و د بوډتب وخت داسې دی لکه ژمی. وینه چې کوم فصول اربعه دي دغه و د انسان په منځ کې تړین دی. او د مو عزت منه د جوانب اربعه چې کوم دي اطراف اربعه مشرق مغرب شمال جنوب دغه و د انسان په منځ کې مناسبت دی. و وجهه کالمشرق د انسان مخ داسې دی لکه میرخوته طرف و کفاه کالمغرب سټ یې داسې دی لکه میرپروته طرف و یمینه کالجنوب شا یې داسې دی لکه جنوب طرف و شماله کشمال کیڼ یې داسې دی لکه شمال طرف. یعنی چې اطراف اربعه
و انسان دغه په مس کې هم مناسبت تای و نفسو کریحی د انسان ساچ کی مدو ادا سے دلک په دنیا کې چې هوی ګونی چلیږي چې کله په دنیا کې هوی ګونی وي بیا وار شي صفوی او خلی او کچیرته د هوا باند شي بیا وار شي بدبویا شي دا سه انسان چې کله د سا چلوي بیا په دغه صفوی وي او چې کله د سا ختم شي و انسان مړ شي بیا دای هور سره خروپیږي ومخه کالمعادن د دماغ داسې دی لکه معادن امزکه چې کیمه خزونی وي او معدنیات وي اچ سمر حاصلوي دامر چې کیمه دو حاصلېږي خالی مهنت و خوري غوړي دا رنګ د انسان دماغ دی ولحمه کالتراب د غشا داسې دو غشا لکه خوري زمزکه وشعره كالنبات ادوشت داسي دي لکه د مزکه پاسل وعروقه كالانهار ادرګین داسي دي لکه ویلې د مو عزت منه د کائنات چې کیم دی دا الله رب العزت د انسان سره تړلې دی الله پاک فرمایي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس په د وچو په لمدا کې چې فساد برپا شو دا د بندګونې د اعمال نتیجه ده د مو عزت نه کدا 15 فوټه انسان صحیح استعمالیږي به په دنیا باندې ښه اثرات وي او کچیرته دای صحیح نه استعمالیږي به په دنیا باندې بعد اثرات وي الله رب العزت تمیشتوستا د نیک اعمال او د صحیح وخت لري توفیق نصیب کو د مو عزت منه چې انسان صحیح استعمالیږي دو پسې استعمالیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د انسان په بدن کې د غشي و ټوکړه دو کچیرته صحیح شي به ټول بدن صحیح شي او کا فساد شي به ټول بدن فساد شي تو سه په خبره پوي شي چې ازړه دای و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې القلب سلطان والجوارح جنوده د زړه بادشاہ دی او د اندمینا ادل لشکر دی اذا تاب سلطان تابت الجنود چې کله بادشاہ صحیح وي بیا لشکر هم صحیح وي و اذا فسد سلطان فسد الجنود او چې کله بادشاہ فساد شي بیا لشکر دا هم فساد وي دا فساد وي د مو عزت منه امیشتوس د ټول مجلسینا د نیک مجلسینه ته حاضری و دغه خلک سره تعلق دغه د نتیجه پچار دو چې مشتو خپل زړینا الله رب العزت ته ویر کی چې خپل زړینا الله رب العزت ته ویر کی د مو عزت منه امیشتو د پر او الله پاک دنیا زندگی هم صحیح کو او د آخرت او الله هم صحیح شي الله پاک فرمایي یوم لا ينفع مال ولا بنون پاورز باندې چې سړی ته مول و زمن د فائدہ نه ور کوي الا من اتى الله بقلب سلیم مگر هغه خلق چې وا الله پاک ته سلماز رووري او د اعمال په میدونه کې یو سړی په اعمال باندې کله بل سړی هم جنت ته لوړ شي لکه خفاس چې کیم سے پرش کو یا علما کو یا شهدا کو خود مو عزت من دغه د پورا د ایمان وړل سدي دا ضروری دي کچیرته یو سړی د زون سره ایمان نه یوسي د ای بچون حفظون خنا کامیابی بیا د الله پاک د عذاب نه خلاصول نشتا الله رب عزت مشتوس د ایمان د زوال نه وسوتی د مو عزت منه د زړه چې کیم دای دتا سلور یار تل یدي یواد اردل ول یار یواد جغدولا یواد لیدل ولا او یواد سوچ او د فکر ولا چې کله د سلور یار صحیح استعمالیږي بیا وزړه ته صحیح یقین دریمي او کله سلور یار غلطي استعمال شوه د مو عزت منه بیا وزړه ته غلط خبرې دریمي یو سړی وطن کسي د لوی بنگلي ول دی د تمنا جوړ شو چې بس په دنیا کې د چې دا بنگلا وای به د نر ایسه نه وای نظر د طرفنا د انسان ته تبوی ور روونه دو او دای د دنیا شینه ته ترجیح ور کوي او د مو عزت منه په دا بنگلا کې د الله پاک لوی دا ډیره جواته دو په دا بنگلا کې چې سمره خشته لګدل دي سمره شګه لګدل دي سمره بجری لګدل دي کچیر ته د اغه نلش کې شګر وخله ولش کې یو بجری وخله یو کونه یې وخله او ټوله دنیا جامه کې چې تو سه ټول جامه شستای و هر څه قوتینه جامه کې خپل یشور خلق حق شناوي چې سمره اسباب وی جامه کې
چې الله پاک کی مې شګه پیدا کړې دي د هغه نه تو سه په خپل لش کې شګه پیدا کېستای د مو عزتمنه د ټوله دنیا د امر کې شګه پیدا کول نه عاجز دو د یو کونی د پیدا کول نه عاجز دو ای دنیا نقشا دا بنګونه نه جوړه کړی دا الله رب العزت جوړه کړی دو وس کا په دغه انداز باندې نظر و بیا وته د الله پاک لوی په شینه کرسی او د مو عزتمنه کا په بل انداز باندې نظر و بیا وته په هر نظر باندې د الله رب العزت نه لره وځي او د مو عزتمنه دغه نظر دی په غیر محرم باندې ولګي شهوات وی سړی په خوشیږي او چاري دغه وی چې یاره بس وطن کسا او تمشي کا دغه د خدای په قهر متوجي کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څه کې چا دروازه ته وداري او داسې ور وخت په 14 پیره اکر ملک کرو وته وسترګ زنه واسطه دغه سړی پیر نشتا وینه په دغه نظر باندې سمره سړای د الله رب العزت نه لره وزي او د غیر محرم باندې نظر ولګي ته غیر اختیاري او په مخ سړی ټیټ کو ځکه چې د الله لوی د پزړه کې دو به چې تو په زندگی کې سمره سترګې ټیټه کړی وي او نظر د ستلای وي دا و ټول لیکشي او اجر یې سمره دی د قیامت په ورځ الله پاک په هر یو نظر باندې او تو خپل دیدار نصیب کوي په هر یو نظر باندې وو الله پاک تو خپل دیدار نصیب کوي او د مو عزتمن په دل یار کې میشتوس د پورا رکاوټ دا د میشتوس نفس او شیطان دی امام رازی رحمت الله علیه لیکلی دی چې په د دوا دشمن کې کیمیو زراوار دشمن دی او خطرناک دی شیطان خطرناک دی که نفس د لیکلی دی چې نه شیطان د مر خطرناک نه دی لکه د انسان نفس او دسې وجوهات لیکلی دي چې ګوره یو د کر دشمن وي او یو د بهار دشمن وي د بهار دشمن په نسبت باندې کر دشمن نه سړی ډېر تغیریږي او د هغې نه ډېر تنګ وي او د پوره ډېر خطرناک وي او د بهار دشمن نه دمره ګذرا شي دارنګې د شیطان چې کیم دی دا د بهار دشمن دی او د انسان د نفس دا د کر دشمن دی او د لیکلی دي چې انسان دوا دشمنون وي یو یې انتهایی زشت دی او بل یې دشمن دی خو ډېر زیات ورګرون دی دی وایي چې په سمې چې خفا نه کړی لوړي او دشمن یې دی ویس یې چې یو مبغوض دشمن دی او یو محبوب دشمن دی مبغوض دشمن نه د ځون بچ کول دا ډېر سوکا دي خو چې ته چېرته وینې په لیار باندې نه ورسې او چې کوم محبوب دشمن وي چې تو خفه کول ته تابه نشي چې دی خفا کې دشمن دی هوي او په تو ډېر ګرون وي دغه دشمن نه د ځون خلاصول ډېر لړتي دای فرمایي چې د شیطان دا مبغوض و زش دشمن دی او د انسان نفس کیم دی دا محبوب دشمن دی او د تور ګرون دی د وجنه نفس نه ځون ستل دا ډېر ګرون دی نفس دوکا دا ډېر رټه دو بل دلی کلی دی چې انسان کله ګناه کو په ځنه ګناه کې خوان نه وي او د الله نه فرمانی وي او په ځنه ګناهینه کې خوان نه وي او د الله پاک نه فرمانی وي و شیطان اتو په ګناه باندې ورسی خوي که خوان وي پکې وکنه وي او نفس د په هغه ګناهینه ورسی خوي چې پاک خوان وي د مو عزت منه یای چې پکیم ګناه کې خوان نوي دغه نه توبه کول سوکا دي او چې پکیم ګناه کې خوان وي دغه نه توبه کول ډېر ګرون دي الله رب العزت تمیز وستول د نفس د شیطان د فساد نه باج کو دغه علاج دادای چې د علما د نه کې خلک سره ملګری او تعلق او د مو عزت منه د الله په لار کې په تبلیغ کې د واخ لګول الله پاک تمیز ټول ته توفیق نصیب کو ټولو نیتونه هوي ان شاء الله واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین